د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه ولایتونو ته د کاري او پر چارو د څار سفرونو لړ کې کندوز ته سفر وکړ. په دې سفر کې ښاغلي حاجي حمزه صاحب او منپلاوي د کندوز برېښنا حوزې رئیس او د ټولو برخو مسؤلینو کارکوونکو سره ولیدل او په یوې ځانګړې ناستې کې د برېښنا منظم ویش، ضایعاتو کچې راټیټولو، د برېښنا شبکې په ښه ډول ساتنې او څارنې، د حوزې ریاست مالي لګښتونو ځانګړي کنټرول او چارو کې پر منظمو اصلاحاتو ټینګار وکړ. زموږ ملګري تقریبا یوه میاشت دمخه راغلي وو، بیا داسې ترسیان کړی وه چې بعضو کارونو کې داسې باید چې کارونه وکړي چې اوس موږ کتلي دي هغه کارونه یې هم نه دي سوي. مثلا عملیاتي بخش کې د بازار د خامو د شامپو داسې اوس موږ سره مارک ورته راتلي. نو په دغه کې خواهش کوو چې دغه کې پوره کوشش وکړي چې شبکه اصلاح سي او نور بعضې ضایعات چې سته هغه باید چې اصلاح سي. مولي ستاسو او د معلولینو څخه ټولو څخه نور بیا داسې وخت درکوو. همدې کې پر هغه وخت هم اصلاح نه وه سوه، نو مطلب دا اعلان نه کوي چې ټول کافر بدل سو، مسعود بدل سو، یا مولي صاحب بدل سو، یا رئیس صاحب بدل سو، یا تجارتي معلم بدل سو، یا بل مدیر بدل سو. بلخوا د دغه شرکت د دعوت الارشاد رئیس د کندوز برېښنا حوزې ریاست کارکوونکو ته په خطاب کې وویل: الحمدلله ګورې تاسې د هغه داسې اوس کار کوئ او اسلامي نظام د اسلامي قانون ده د دې وړاندې کار کوئ. د تاسې ټول که د رسول الله په طریقو مطابق شو، د تاسې ټول ژوند د قرآن د حدیث مطابق د تاسې لپاره جنت عزتمند ده. د دې سفر په لړ کې یاد تللی پلاوی شیرخان بندر ته لاړ او د تاجکستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا له مزو یې لیدنه وکړه.